ښه راغلاست. د سولې د خبرو په څېدو سره هم حکومت او هم طالبانو جګړو ته شدت ورکړی ده. دا چې روانې جګړې څومره د سولې پر پروسې باندې اغېز درلودلی شي، پر همدې موضوع د سکایپ له لارې سویډن څخه راسره پوځي شنونکی ښاغلی حکمت الله حکمت دی. سلامونه حکمت صاحب، وخت په خیر. ورځ مو په خیر. ستاسو معلومه زه حکمت صاحب، پیل به لیدو چې د جګړو شدت ته په کتو دا چې هم طالبانو هم افغان حکومت جګړو ته شدت ورکړی ده، همدغه روانې جګړې څومره د سولې پر روانې پروسې باندې اغېز کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درناوی بیا هم تاسو ته، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته. زما په باور باندې چې دا متاسفانه د 40 کالو یو بد عنعنه ده چې د هوا په ګرمېدو سره جګړې شدت اخلي. خو سږ کال چې کومې جګړې تاسو وینئ، د هغه دپاره یو دریم عنصر هم موجود دی. هغه عنصر کورنۍ او سیمه ییز دی چې د جګړې په شدت کې ګټه لري. تاسو وګورئ په لومړي ځل په 40 کالو کې د افغان جګړې دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان چې افغاني لوري دي، یو د بل سره نږدېوالی ښیي. د صلح د پروسې دپاره هر یو کار کوي. په ټیټه کچه هیئتونه ولاړله. د حکومت لخوا څخه د بندیانو خلاصون چې یو نیک اقدام و. بنا دغه دریم عنصر چې سیمه ییز دی او کورني عنصر هم د ځان سره په چوپړ کې لري، دغه اوس جګړې ته شدت ورکوي. که تاسو په ساده لهجه باندې ووایاست، ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې اوس د جګړې د شدت لپاره هر یو ځان ته اجنداوي لري. ایران په افغانستان کې د جګړې شدت د امریکایانو په وړاندې باندې د جګړې یوه برخه ګڼي. پاکستان د هغې حجرتي قرارداد چې د ترهګرۍ په پروژه کې د امریکایانو یا د نړیوالو څخه اخیستی دي، په هغه کې غواړي نور امتیازات ترلاسه کړي. یوه ساده بېلګه حکمت اوس همدې امتیازات ته راګرځو، لکه څنګه چې تاسو د سیمې هېوادونو ته اشاره درلودله چې ښه بېلګه د پاکستان کېدلی شي چې د داعش ډلې مشر د اسلام فاروقي ونیولو، بیا هغه نه وروسته اوس پاکستان حکومت وایي چې دا باید موږ ته وسپارل شي. د دوی لاسوهنې دلته د افغانستان په داخلي چارو کې څومره جګړو ته شدت ورکړی دی؟ د دې ترڅنګ کومې موخې دي چې هغوی دلته په افغانستان کې د جګړې له لارې غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي؟ امتیازات څه دي؟ تر ټولو لویه مخه د دغې هیوادو خصوصا د پاکستان دا ده چې د افغانانو خپلمنځي جوړجاړی د پاکستان دپاره د نه منلو سیاست دی. یو بل، پاکستان په سیمه کې د جګړې ساتل غواړي، ځکه چې پاکستان په نړیواله کچه باندې بل هیڅ عاید نه لري. خپل د اقتصاد خصوصا د فوجیانو د اقتصاد د تقویې دپاره دوی باید جګړه په افغانستان کې او د ډیورند د کرښې هاخوا ته د پښتنو په خاوره کې جاري وساتي. فاروقي تاسو یو بیلګه ورته وویله. تاسو وګورئ کوم وخت چې دوی د فاروقي غوښتنه کوي، څومره بېشرمه خبره ده چې فاروقي جرم په افغانستان کې کړی دی، یعنی جغرافیه د افغانستان ده، متضرر د افغان ملت دی. ولې بیا دوی غوښتنه کوي؟ ځکه چې فاروقي د دوی د پروژې یوه برخه د دوی نه غواړي چې دا افشا سي، غواړي چې دا بیرته ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ اوس په سیمه کې تغیرات را روان دي. دغه تغیرات کېدای شي چې د کورونا د ناورین په مهار کولو سره ډېر شدت پیدا کړي. موږ افغانان د اوس لپاره د دغه جګړو په مقابل کې باید په قطعي توګه باندې د حوصلې څخه کار واخلو. دواړه لوري مې هدف دي. تاسو وګورئ، ما غوښتل مخکې مثال درته وایم چې کوم وخت چې د بانک مامورین د اسلام قلعه پر سړک باندې وژل کېږي، دا نه د حکومت په ګټه خبره ده، نه د طالب په ګټه خبره ده. یو دریم عنصر دی چې هغه دغه کار کوي تر څو جګړه جاري وساتي او بدنیتي د دغې دواړو لورو ترمنځ زیاته کړي. د اوس دپاره زما د تحلیل پر اساس باندې، د معلوماتو پر اساس باندې چې د پاکستان فوز او ISI نوې وړې او غټې ترهګرې ډلې د پښتونخوا او د پاټا خاورې ته راوستې دي، هغوی یې ځای پر ځای کړي دي چې بیا افغانستان خاورې ته رالېږل غواړي. نوې قراردادونه دي، نوې پروژې دي، او دا تر ډېره پورې د غربیانو سره متاسفانه په کوردینه باندې روانې دي. که موږ دغې ته ډېر متوجه ونه اوسو، کېدای شي چې په دغې جګړو کې هم د صلح پروسه متضرره سي او هم د افغانانو دغه کور چې لږ تر لږه حد اقل پاته دی، دا هم په یو ویجاړي باندې لکه د سوریې او د عراق تبدیل سي. زموږ هوښیاري او زموږ یووالی د اوس لپاره بې حده اړین کار بولم. بل راګرځو یووالي ته او په کوردننه د سیاسونو جنجالات ته هم، خو تر دې وړاندې اوس د جګړې ګرمېدو سره په یو شمېر ولایت کې د دې ترڅنګ په خاصه توګه په مرکز کې هدفي وژنې ډېرې سوي دي. څه فکر کوئ که څوک دي چې دغه هدفي وژنې دلته ترسره کوي؟ د هدفي وژنو له لارې کومې موخې دي چې دوی تعقیبوي؟ که زما څخه د یو چا په صفت باندې پوښتنه وکوئ چې حد اقل په دغه 40 کاله کې ما د دغې هدفي وژنو ترهګریزو ترورونو په اړوند باندې څېړنې کړي دي. زه یو ادرس په واضح توګه تاسو درته ویلی شم چې هغه افغان دښمنه دی. تاسو د افغانستان په 2 سیمو کې که زه درته ووایم،
په کندهار کې تر 2014 پورې موږ اضافه تر 1860 کسه قومي مشران، مخور، سیاسي افراد په ترور رسېدلي وو. په لوی ننګرهار کې موږ دغه اوس تر 1100 زیات مشران د سیمو وو، د بانډو وو، د ښار، شینواري، صافي، مومند، نور قومونو مشران ترور سوي دي. دا یوه هسته ده چې د باندې د دغې دپاره جوړېږي، راځي. متاسفانه هغه لاس چې دوی دلته لري په دا 40 کاله کې په لوړه کچه باندې نه یوازې دا چې ترهګریز بریدونه کوي، انفجارونه کوي، بلکې زموږ د مخورو او شملورو قومونو معززو شخصیتونو سرونه پرې کړله. اوس یې دا قوم داسې یو حالت ته رسولی دی چې یا په خپل منځ کې په جګړو سره اخته دی او یا هم د لارې د حل دپاره داسې څوک نه لري چې هغه د جرګه سي، په دیره کې د سره راټول سي او ودې وایي چې دا جګړه پردی ده، دغه عنصر یې پردی دی، قرباني ته زه حاضر نه یم. ځکه نو د یوازیني ادرس چې تاسو په وړاندې باید کار وکوئ، ورته ودرېږئ، لکه تر یو ځایه پورې چې دغه ننني حکومت دا کار کړی هم دی، البته د ویناو د خبرو تر کچې پورې چې هغه ترهګرې ډلې دي چې اوس یو اصلي نوم داعش دی. داعش که کورني عنصر دی، دا هم د یو چا څخه رهبري کېږي، راځي. تاسو فکر وکړئ اغلې احمدزی، زما د وړکزو د معزز قوم د داعش د پروژې سره څه کم وړکزی تللی دی، په سوریه یا په عراق کې د داعش پروژه اخیستې ده. دا د پنجاب جنرالان، د آیسای جنرالان دي چې ځي هلته پروژې اخلي، پیسې اخلي، بیا یې راوړي زما پر معززو پښتنو باندې خرڅوي، بیا افغان په افغان باندې، پښتون په پښتون باندې وژني. ځکه د دې لپاره همدې ترهګرو که چیرې داعش ډله بیرته هلته ژوندي کېږي، موږ تاسو به څومره د جګړې د لا شدت شاهدان به اوسېږو. که چیرې د دوی پر وړاندې اقدامات ونشي، د دوی د جګړو مخنیوی ونشي، څومره به دلته جګړه نور هم شدت پیدا کړي؟ زما په باور باندې که چیرې دغه جګړه د افغان لوري د خوا څخه په کوردینه ولاړه شي، موږ په ډېر کم وخت کې د خدای په فضل باندې هم د داعش هم د نورو خارجي عنصرو په وړاندې باندې. کونړ یوه بېلګه ده. په کونړ کې حکومت هېڅ ونه کړله، طالب یې ونه ځپلی، مګر طالب په نره باندې امریکایانو اعتراف وکولی چې داعش یې د کونړ د سپېڅلي جغرافیا څخه وشړلی او یا یې د منځه یوړلی. که موږ لاس سره ورکړو د صلح په پروسه کې حد اقل لږ څه رښتینتوب وکوو، د خدای په فضل باندې چې موږ داعش د میاشتو پروژه ده، د هفتو پروژه ده چې موږ د منځه یوسو. ولې د داعش ملاتړي په کار دي چې په ډیپلوماتیکه ژبه باندې حکومت پر دې باندې کار وکوي. اوس چې د حکومت دستګاه ته یو مجرب و فعال سیاسي کس ورکول شوی دی، په کار دا ده چې نړیوالې ټولنې سره په تفاهم باندې د پاکستان د ترهګریزو پلانونو په وړاندې ودرېږي. نړیواله ټولنه تل په دې برخه کې ټینګار کوي چې ګواکې دوی په ترهګرۍ سره د دې ترڅنګ د جګړو په شدت کې خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. ولې تر دې پورې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې غلي پاتې شوي دي؟ داعش ګروه دلته په افغانستان کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده، که چیرې دوی له منځه ځي بېرته بیا سر راپورته کوي. نړیواله ټولنه په دې برخه کې د دوی مسؤلیت څه کیدای شي؟ تر دې دم پورې څومره دوی خپل مسؤلیت ادا کړی ده؟ لومړی خو دا چې اغلې احمدزی نړیواله ټولنه په دې هکله باندې سره ویشلې ده، یو دریځ نه لري. زموږ د نړیوالې ټولنې څخه ډېره ګیله د امریکایانو څخه ده چې زموږ ملاتړي دي، متحدین دي، زموږ سره قراردادونه لري. تاسو وګورئ د امریکا په دغه 18 کلن حضور کې تاسو د امریکایانو په عملیاتو کې د بهریانانو د وژلو شمیرې د ګوتو په شمیر دي، مګر د افغانانو وژل یې سلګونو زرو ته رسیږي. ځکه نو زموږ ګیله د نړیوالو څخه دا ده چې تاسو جګړه د ترهګرۍ په وړاندې باندې کوئ. هېڅ افغان ترهګر نه دی، نو ولې د افغانانو په وژلو کې تاسو دومره بې پروا یاست او د بهرنیو په وژلو کې هېڅ تر اوسه پورې لاسته راوړنه نه لرئ؟ باید پر دوی باندې غږ وشي، دوی باید دې ته مجبوره شي چې دوی خپل عملیات یوازې د ترهګرو په وړاندې وکوي. زما خټین کورونه، زما کلي، زما معصوم ماشومان د امریکایان نه راته وژني. دغه جنایت د هټلر د کچې ته پورې جنایت چې دوی په افغان خاوره کې کوي. ازبک جنایتکار، چیچن، چینایان، دا نور تاجکان، دغه ترهګر دي زما په خاوره کې د هغو په مهر کولو کې د زما سره مرسته او کومک وکوي، نه دا چې زما خپل ملکي خلک راته ووژني. راغورځو د سولې په برخه کې د طالباندیانو د خلاصون برخه کې چې یو شمېر پوځي شنونکي په دې اندېښنه دي چې ګواکې که چېرې دغه طالباندیان خوشي دوی به بېرته د جګړو لیکو ته ځي، جګړې به شدت پیدا کوي. د دې اندېښنې څومره پر ځای دي؟ رښتیا هم پر طالبانو باندې دا باور کېدلی شي چې دوی خوشي شي، دوی به بېرته د جګړو لیکو ته نه ځي؟ اندېښنې څومره پر ځای دي؟
که د افرادو په حساب ووایه کېدای شي چې د ګوتو په شمېر یا په سلو کې 2 بیرته د جګړې لوري ته یو ضرورت په اساس د مجبوریت په اساس باندې یا د عقدې په اساس وګرځي. زما باور دا دی چې 98 سلنه دغه خلک پر کور پاتېږي. ولې مهمه دا ده چې حکومت دغه خلک هیر نه کړي، د صلحې په پروسه کې راګډ کړي، د کورنۍ پوښتنه وکړي. دا خلک ډېر تعداد چې زه په خبر یم بې ګناه په کلونو په محبسونو کې ساتل شوي دي. د محبوسینو هغه خراب تنظیمي اداره د دوی سره بد برخورد کړی دي، خارجانو بد برخورد ورسره کړی دي. د دوی د اعادې حیثیت لپاره د اقتصادي ملاتړ لپاره حکومت باید یو برنامه ولري. په قطعي توګه باندې زه د دې پلوی نه یم چې دوی وایي دا جګړې ته ځي. جګړې ته په افغانستان کې د کلو څخه ډېر ځوانان دي که د امریکایانو دغه جنایات دوام ولري دوی به لیڅ راونغړي ورته وربسي. بنا د جګړې ریزرف بدبختانه چې کم نه دی د دې څخه ویره باید نه وي. ولې د حکومت دغه کار په قطعي توګه باندې د ستایلو دی چې ټول بندیان باید خوشي سي، د ټولو سره باید دغه پروسه تطبیق سي که یو طرفه وي او که په تفاهم باندې. بله حکمت صاحب، تاسو وایي کوم طالباندیان چې د افغان حکومت له لوري خوشي کېږي هم طالبان افغان بندیان خوشي کوي. دا د سولې د خبرو په برخه کې ډېر نیک اقدام دی او کولی شي چې باید جګړه مهار کړي د طالباندیانو د خوشي کولو پر پرېکړه باندې. په قطعي توګه باندې تاسو وګورئ اغلې احمد سي، موږ په کابل کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې، په لویه پکتیا کې په سلګونو دغسې طالب مشران لرو چې پر کورو ناست دي، د صلحې دپاره کار کوي، په مسجد کې امامت کوي، د افغانانو د ښېګڼې دپاره دعا کوي، عمل کوي. مولوي صاحب متوکل د بهرنیو چارو وزیر دی، معتصم اغاجان، مولوي ضعیف، ملا مجاهد، دا ټول هغه څوک دي چې ستا سره په دغه نظام کې د نظام په ټینګولو کې کومک کوي. دغه خلک هم باید هیر نه سي. بیرته یوه خبره تاسو مه هېروئ، زه د دغسې جغرافیا سړی یم چې که اوس لیست درته درکړم په سلګونو داسې طالبان پېژنم چې په زور جګړې ته استول شوي دي. که تاسو دغه خلک بیا په زور جګړې ته لېږئ او د عیسی په لمن کې وراچوئ بیا خو دا ناغېړي ستاسې ده، د حکومت ده، زموږ ده، د طالب نه ده. بنان زه باور لرم چې دا ډېر نیک اقدام دی. حکومت باید دغې سلسلې ته ادامه ورته ورکړي او انشاءالله چې دغه افراد به د صلحې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د هېڅ نوع تشویش زما دپاره نشته چې دوی به بیا جګړه کوي او یا به د جګړې صفوف ته ورداخلي. بله حکمت، راځو وروستۍ پوښتنه دا چې په کور دننه د واک ته رسیدو لپاره څومره دغه جنجالونو د دې زمینه سازي کړې ده چې جګړه شدت پیدا کړي. د دې ترڅنګ امریکا هم خپل مرستې دلته په افغان حکومت باندې بندي کړي دي. که چیرې امریکا او حکومت هم داسې خپل مرستې بندي کړي دا څومره پر امنیتي وضعیت باندې بد اغېز درلودلی شي؟ زما خپل باور دا دی چې افغان حکومت باید په ډېر ژر وخت کې لاس په کار سي، د امریکایانو سره دیالوګ ته ووځي، سره د کرونا د مشکلاتو په هره کچه چې وي. زموږ اقتصادي بندیزونه زموږ دپاره ملا ماتونکي دي. ولې د هغه دپاره شرط امریکایانو، نړیوالې ټولنې، تاسو پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې خبرې واورېدلې چې د افغانانو جوړجاړی تاسو وګورئ په لومړي ځل باندې د خدای د حکم ترڅنګ ټوله نړیواله ټولنه که متضاد دي که موافق دي هغه غږ کوي چې افغانان باید سره جوړ سي. موږ باید خپل په منځ کې سره جوړ سو. پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې مې غږ دا دی چې ته د دې حکومت مشر یې، تا ته دا مسؤلیت په غاړه درکول شوی دی چې ته دغه جوړجاړی ونه سې کولی. ستا ټولې کامیابۍ د دغې تر منفي تاثیر لاندې راځي او ته به د یو ناکامه مشر په صفت باندې سبا ته خلکو ته یادې. که موږ جوړجاړی وکوو موږ به هم په جګړه کې ډېر لاس به مو بر او هم به په اقتصادي لحاظ باندې هغه خپلې ستونزې حل کړي. دا ویره زما سره د یو نظامي په توګه باندې په قطعي توګه باندې غلی احمد زه ستا چې که چیرې موږ د جګړې دغه اوسنی فسیب شکل نور هم کنټرول نه کړو، جګړې ته به نور عناصر را داخل سي، محلي زورواکي به را داخل سي، مرور به را داخل سي، سیمه ییز جاسوسان به را داخل سي، بیا به جګړه تر دې هم زیاته سي. ته به د جګړې یو بود نه لرې چې نن یې داعش و طالب ولې، بلکې لس نور عنصر او رقمونه به د جګړې ولري. بیا به د هغه د مهار کولو دپاره ستا دغه نننۍ ویاړلې امنیتي او دفاعي قوه کافي نه وي. بیا به ستا څخه په سلګونو په زرونو کلې په هره ورځ باندې درڅخه غواړي او دا هغه بدمرغي ده چې موږ باید مخه ونیسو. ډېر زیاته مننه ژوندون صاحب، حکمت صاحب مننه، خیر اوسئ، وخت بخیر. کور ودان ښه ورځ ولرئ. تورندونکو پوځي شنونکی ښاغلی حکمت الله حکمت د سویډن څخه سکایپ له لارې موږ سره پر د جګړې پر شدت باندې بحث وکړو چې د جګړې شدت څومره کولی شي د سولې خبرې اغېزمنه کړي. اوس هم د ما تر د وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو.